د امن نړیوال کانفرانس په دې برخه کې د هیواد پیاوړی سیاستمدار د ملي فکر لرونکی شخصیت محترم امرالله صالح صاحب ته په ډېره مینه بلنه ورکوو چې د سټیج سر ته راشي او خپله خبرې له موږ سره شریکه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې د کرخې اخوا ګران او درون مشر اسفندیار والي صاحب څخه ډېره مننه کوم چې تشریف راوړی دي خپل وطن ته، خپل کور ته، او دوی ته ښه راغلاست وایم. دوی سره نور میلمانه چې راغلي دي دوی ته هم د زړه له کومې ښه راغلاست وایم. تر ننه پورې د کانفرانس ژبه معلومه نه و. ما ته پرون احوال راورسید چې یو کانفرانس ده. ما پوښتنه وکړه چې د کانفرانس ژبه څه دي. دوی وویل چې د اباسین اخوا هم ځینې میلمانه راغلي دي، د دوی ژبه خامخا اردو یا انګریزي وي، خو د اباسین اخوا خو پښتو ده. زه کوم لیکنې لیکل شوې وینا نه لرم، خپل د زړه احساس او درد تاسو سره شریکوم او مننه کوم د کانفرانس د مدیرانو څخه چې ماته دوهم وخت ورکړه، ځکه چې موږ په کمپاینونو بوخت یو، مصروف یم. د وینا وروسته ستاسو له درانه حضور څخه زه رخصت غواړم، نه په دې خاطر چې خدای ناخواسته دغه غونډې ته یا ګډونوالو ته احترام نه لرم، بلکې مجبوره یو چې نور مصروفیتونو ته پام وکړو. دا ډېر مهم او با ارزښت کانفرانس دی، خو سټیج او ځای اسفندیار صاحب ته واړه ده. راتلونکې هغه انشاءالله به راتلونکې افغان امن کانفرانس په دارالمان مانی کې به واخلو. چې د افغانستان غږ اورېدل کېږي؟ خاصه زه هیله لرم چې راتلونکی کانفرانس به انشاءالله تعالی په دارالامان په مانی او په قصر به موږ او تاسو به واخلو، چې افغانستان تاریخي هویت، عزت او عظمت وښودل سي. دا به انشاءالله کیدونکی دی. زه ما ته 10 دقیقې وخت راکړ شوی ده. زه کوشش کوم چې د 10 دقیقو څخه هم لنډه خبرې وکړم. که یو څو دقیقې بیا اوږده سو، مخکې تاسو نه معذرت غواړم چې خپل ډېر لنډه وینا د جهاني صاحب په یو شعر پیل کوم، خو زه ځان ته اجازه ورکوم او د جهاني صاحب څخه ډېر په احترام، مینه او درناوی اجازه غواړم چې د هغه شعر یوازې یو کرښه ماته کوم. نور هغه شعر د هغه ده. وایي چې راځئ چې بیا د افسانو په ژبه، د ملالې او د عینو په ژبه، د میوندونو د کیسو په ژبه، څه په ټوپک څه په جرګو په ژبه. زه دا کرښه ماتوم، وایم چې نه په ټوپک بلکې د جرګو په ژبه د وطن شپو ته مشالونه راوړو، د تیارو ښار ته څراغونه راوړو.
که جهانی صاحب په قارم کېږي خیر ده. ښه صاحب، پښتو خو ډېر زیات خوږ لهجې لري، د اباسین لهجه، د هرمند لهجه، د آمو لهجه. زه فارسی ژبې افغان یم او زما پښتو د آمو لهجه ده. نو خدای وکړي چې د موږ ورونه او خویندې چې د کرښې د اخوا څخه راغلي دي دوی به کومې ستونزه ونه لري زما د پښتو په ویلو کې. او اوس راځم، ما ته ویل سوي چې ته په دې وغږېږه چې د جنګ او جګړه پټ اړخونه څه ده. زه فکر کوم چې دومره پټ اړخونه نشته، خو موږ او تاسو صراحت د وینا او میړانې ته اړتیا لرو چې ټول افغانان هغه وړتیاوې او میړانې لري چې په ډېر واضح الفاظو ووایي چې هغه پټ اړخ چې په هغه خاطر کې زموږ او تاسو وینه هره ورځ تویول کیږي او موږ او تاسو قرباني ورکوو. د هغه قرباني وجه څه ده؟ دا پټ لاس څوک دی چې د موږ او تاسو څخه قرباني اخلي؟ زه په هغه برخه کې خبره کوم. په کال 2011 دا ډېر اوږده قصه ده خو زه لنډوم. په کال 2011 په می میاشت کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان لخوا افغانستان ته په لومړی ځل یو وړاندیز وسو. دا وړاندیز لیکل سوی وړاندیز و چې په یو فولډر یا دوسیه په شکل پرته له کوم لاسلیک افغان حکومت ته ورکړل سو او افغانستان ته وویل سو که چیرې تاسو دا 11 شرطونه منئ، طالبان د 6 میاشتو په دننه کې په منځ کې له منځه ځي او سوله به افغانستان کې راځي. هغه 11 شرطونه څه وو؟ زه تاسو ته هغه 11 شرطونه لولم او په خپل ذهن او حافظه فشار راوړم تر څو چې دا خو 8-9 کاله مخکې و. زه فکر کوم چې هغه شرطونه په خپل ځای پاتې دي، کوم بدلون نه ده راغلی. اوس هم که موږ دا ذلت شرطونه ومنو سبا به سوله راتلی سي، خو آیا چې دا ذلت شرطونه دي او وقار شرطونه دي؟ کیدای شي چې تاسو په آخر کې قضاوت وکړئ. دوی وویل چې لومړی تاسو باید هیڅکله کرښه مه وایئ، سرحد ووایئ. او د سرحد د امن ټینګولو په خاطر دواړو حکومتونه، دواړو هیوادونه باید یو مشترک او ګډه کمیسیون ولري. دا و لومړی شرط. دوهم شرط څه منطقي شرط و. دوی ویل چې د اوبو په سر باید د افغانستان او پاکستان په منځ کومه شخړه او لانجه باید نه وي. دواړو ملکونو باید د اوبو په ویش یو ترون یو د بل سره لاسلیک وکړي، ځکه چې کوم سیند چې تاسو وایي د کونر سیند په پایل کې دا د چترال سیند بیا راځي نوم یې کونر کیږي او بیا چې زموږ خاورې ته را داخلیږي بل نوم یې اخلي. خو راځئ چې د دې په سر موږ او تاسو د اوبه په سر یو قرارداد او یو ترون ولرو. دا څه ناسه معقول و. دریم شرط دا و چې د افغانستان دریمه برخه د پوز، استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول سي، حد اقل 10%. څلورم شرط د دوی دا و چې پاکستان باید بلا قید و شرط لاسرسی ولري منځنۍ آسیا ته، خو افغانستان ته موږ ترانزیتي لاسرسی هند ته نه ورکوو، باید دا یک طرفه اوسي. پنځم شرط دا و چې د افغان حکومت خپل هغه استراتیژیک او لوی ترون لویدیځ هیوادونو سره باید لغوه کړي. دا SPA چې موږ ورته وایو استراتیژیک پارتنرشپ اګریمنت، یا د پوځي ترون چې موږ امریکې سره لرو چې ورته وایو BSA بایلاترال سیکیورټي اګریمنت، دا باید لغوه سي.
او افغانستان دې ته اړتیا نه لري چې نورو هیوادو سره پوځي تړون ولري. شپږم شرط دا و چې د افغانستان د طبیعي زیرمو او د کانونو د استخراج کول یا د دوی په ژبه اکستراکټیو انډسټریز په خاطر موږ باید یو مشترکه کمپنی جوړ کړو چې پکې چین، پاکستان او افغانستان ونډه ولري او دی باید د انحصار یا موناپولی حق ولري. نور شرکتونه باید اجازه ورنکړل سي چې د افغانستان د کانونو د راباسل یا استخراج ګډون وکړي یا کوم قرارداد دوی وګټي. اووم شرط دا و چې د افغانستان او پاکستان استخباراتو ترمنځ ډېر نږدې اړیکې جوړ سي او دا اړیکه ورځ په ورځ باید مضبوطې سي. که په بل الفاظ وایم د دوی غوښتنه دا و چې د افغانستان استخبارات د ISI او څانګه وګرځي. او اتم غوښتنه د دوی دا و چې که چیرې تاسو خپل د استراتیژیک تړون، پوځي تړون غربیانو سره، لویدیځ ملکو سره تاسو لغوه کوئ، نو بیا دلته خو یو استراتیژیک تش رامنځته کیږي. د هغه تش د ډکولو په خاطر موږ ژمنه کوو چې چین، پاکستان او افغانستان یو ګډ استراتیژیک پارتنرشپ یا لوی استراتیژیک همکارۍ او نوی تړون جوړ کړي تر که چیرې امریکایان ووځي ستاسو له خاورې څخه یا دوی خپل مرستې او کومکونه بند کړي، باید تاسو ستونزې سره مخامخ نشئ. د دوی نهم غوښتنه دا و چې هندوستان دغه قونسلګرۍ چې په قندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد دي، نه یوازې چې دوی د افغانستان له خاورې څخه وایستل سي، باید افغانستان پاکستان ته ژمنه ورکړي چې هندي کمپنیو ته یا انجیوګانو ته یا نور کوم هندي فعالیت ته باید په افغانستان په خاوره کې بیا په ځانګړې توګه په ختیځ او جنوبي ولایاتو کې دوی باید هیڅ د فعالیت حق ونه لري. یوازې هندوستان باید په کابل کې سفارت ولري او بس. او بله غوښتنه دا و چې هغه کړۍ، شخصیتونه، مشران، ورسپانې، میډیاګانې چې د پاکستان په ضد لیکنه کوي، خبرې کوي، غږ پورته کوي، دوی باید خاموشه سي، چپه سي، او که دوی نه مني چې چپ سي باید وتړل سي. یعنی دوی غوښتل چې افغانانو د خپل ملي ګټو په خاطر باید غږ ونه لري، چپ خلک واوسي. آخري موضوع ډېر خطرناکه موضوع و. د آخري 11مه غوښتنه د دوی دا و چې کله چې دا کرښه چې تاسو ډیورند کرښه وایي او موږ سرحد وایو، دا باید یو مضبوطه او ډېر فولادي سرحد په توګه د دواړو ملکونو ترمنځ واوسي او نه یوازې چې دا به یو فزیکي سرحد به وي. غوښتنه مو د افغانستان او د کابل څخه دا دي چې خپل اړیکې پښتو ژبې مشرانو سره په پاکستان قطع کړي، ختم کړي. که تاسو غواړئ چې کوم پښتون مشر ته، لیکوال ته یا سیاستوال ته بلنه ورکړي چې افغانستان ته راسي، باید تاسو د پاکستان د حکومت څخه اجازه واخلئ. او موږ هم ژمنه کوو که چیرې موږ هم وغواړو چې ستاسو سیاستوال پاکستان ته راوبالو او دعوت کو، د تاسو څخه موږ اجازه اخلو. او دوی ویل چې پښتون قوم د فرهنګي، ژبني، سیاسي، کلتوري او تاریخي له لحاظه څخه باید دوی په دې پوه سوي چې دوی یو نه دي. د کرښې اخوا، د سرحد اخوا پښتون باید د خپل سیاسي قبله اسلام آباد ومني او د کرښې اخوا باید د دوی سیاسي قبله کابل واوسي. دا 11
دا 11 غوښتنې وو. دا 11 غوښتنې وو. که موږ دا 11 غوښتنې ومنو، افغانستان بیرته ځي په کال 1905 ته یو پروتکتریت کېږي، تحت الحمایه کېږي. هغه پټ مسله چې موږ د هغه په خاطر هره ورځ قرباني ورکوو، دا 11 شرطه ده. دا 11 شرطه منل بې عزتي ده. د افغانستان د وقار خرڅول ده. د افغانستان د هویت پلورول. خلک وایي چې تاسو د سولې زند او مانع یا موږ نه یو. موږ د افغانستان د وقار ساتونکي یو. زه په یو میاشت کې، یوازې په یو میاشت کې دا 3 واره کېږي چې پر ما ځانمرګي برید کېږي. ولې؟ که نن زه ووایم چې افغان نه یم، دا بریدونه ختمیږي. دوی د افغانستان د هویت ویشل غواړي. دوی غواړي چې د افغانستان اوسنی نسل، اوسنی ځوان نسل د خپل تاریخ څخه بېخبره اوسي. د بېخبره نسله کار اخیستل بیا ډېر آسان دی. دوی غواړي چې قنداري پوه نه سوي چې دا بابا چې دلته خښ دی څوک و. دا خو یوازې یو قبر او زیارت نه ده، دا خو زموږ د هویت یو پایه ده. نه موږ اټومي وسلې لرو، نه غټ فوز لرو، نه غټ او پیاوړی اقتصاد لرو. هغه شی چې تر اوسه پورې دا خاوره ساتلې ده زموږ هویت دی او دغه بیرغ دی. دوی غواړي چې دواره ختم سي. زه پر طالبانو غږ کوم چې دا کلمې طیبه خپل بیرغ څخه وباسه. ته ولې په دې هڅه کې چې د مولانا فضل الرحمن او مولا نصرالدین بیرغ پر ما تحمیل کې؟ ولې؟ په دې کې څه کمی شته؟ کلمې طیبه شته، محراب شته، منبر شته، د غنم نښه نښانې شته. په دې څه نشته چې د دغه بیرغ په وړاندې ته جنګ کوي. ته اصلا د افغانستان په خاطر نه جنګیږي. ستا جنګ بنسټ دغه 11 ذلت آوره شرطونه ده. دغه دي. او په آخر کې زه وایم، پرون په پروان کې یو غونډه و. تاسو کولی شئ چې ویډیوګانې وګورئ. د 80,000 خلکو نه زیات راغلی و هلته. 50,000 کارتونه خو یوازې رئیس جمهور هغه امنیتي څانګه کارتونه دوی خپل شمیرلی و. د 80,000 نه خلک ډېر راغلی و. هر یو په ډېر میرانه او ولولې او ډنګ و ډول سره دوی به یې ویل چې ژوندی دې وي افغانستان، ژوندی دې وي زموږ ملي وحدت، ژوندی دې وي زموږ ملي بیرغ. ساز و ترانې و په دواړو ژبو، په فارسي او په پښتو. چا غوښتل چې دا ډېر پرتمینه لوی او ستر غونډه خراب کړي؟ څوک؟ هلته خو پښتو و، فارسي و، د افغانستان یووالی و، بیا برید وسو. غونډه دومره لویه و چې 1 ساعت ونیوه چې دا لومړی قطار پوه سي چې په آخر کې برید سوی دی. 10 کسان شهیدان شو، د 80 نه زیات ټپیان. او طالبان ډېر په ویار وایي چې دا زما کار و. ستا کار څه و؟ 10 افغانانو وژل کېده، وژل او 80 ته ټپي کول، دا ستا ویار دی. او ستا دا وینا د کوم ځای څخه نشریږي؟ یا د کراچي څخه، یا د کوټې څخه، یا د پېښور څخه، یا د اسلام آباد څخه.
پر ما چې برید وسو ډېر خلک ما ته وویل چې د چا لاس و. ما ویل چې لاس د هر چا به یي، لاس دی، خو مغز دلته نشته. نه، مغز په راولپنډي کې ده. زه لاس سره کوم مشکل نه لرم، دا یوازې لاس دی. زه مغز سره مشکل لرم. دا لاس د هغه مغز په خدمت کې ده. باید موږ دا مغز قانع په دې وکړو چې افغان نه تسلیمیږي. په هڅولو دوزخ در سره ځم، په زور جنت هم نه ځم. خدای تعالی موږ ته یو ډېر ستر لوی شیرین او خوږ چانس ورکړی ده. هغه چانس څه دی چې موږ باید دا غږ پورته کړو چې اوس پورته سوی ده. طالبان کولی سي چې ووژني، خو امکان د دې چې دا غږ له سره بیا ځلې چپ سي نشته. او دا غږ هره ورځ مخ په پراخېدو ده. اوس هغه شی چې هره ورځ مضبوطه کېږي افغانستان ده او افغانان ده. نه شمالي ټالوال ده، نه جنوبي ده، ټول ورک سوی دي. او دا مسله چې اوس نن پورته سوی ده د افغان غږ، دا به انشاءالله د موږ دیموکراسي بنسټ نور هم به ټینګه کړي. ډېره مننه د تاسو نه، د راغلو میلمنو څخه مننه کوم دا چې ما ته وخت ورکړ سو چې په دغه ډېره باعزته او باصلابته غونډه کې وینا وکړم. زه کله ناکله د پښتو ژبې ځوانانو ته وایم چې که یې غواړئ چې پښتو پراخه سي، په دې پسې تاسو مه ګرځئ چې په کوم ځای تلفظ غلط و، په کوم ځای پنډک هیر سو. پرېږدئ چې خلک په ساده پښتو وغږېږي. زه د کمپاین په هیله دلته نه یم راغلی، د شهرت د موندلو دپاره نه یم راغلی. زه دلته راغلی یم چې خپل احساس هغه شخصیت سره شریکه کړم چې زما او د ده ترمنځ تاریخي ستر مشترک سند شاهنامه ده. اسفندیار د شاهنامه یو نوم ده. خلک وایي چې شاهنامه د ایرانیانو څخه ده. یا شاهنامه زموږ ده، غلا سوې ده. که شاهنامه زموږ نه وای دلته به اسفندیار هم نه وای. شاهنامه زموږ ده. یو ځل بیا مننه، شکریه او په خیر راغلی. هر کله راسئ. له پیاوړي سیاستمدار ښاغلي امرالله صالح صاحب څخه ډېره مننه.